ویختان مې هم ګډوډ پراته یو یو بد حال وی څوک به دا فکر کوي چې دا په عصبي تکلیف باندې اخته ده بعضې وخت کې زنانه یوه ګیله کوي که نه موږ ته دا ولې پابندي ده رسول الله مبارک فرمایي وکل عین زانیه او کومه سترګه چې داسې زنانه ته ګوري د شهوت په نظر باندې نو هغه هم ګوره زناکار دی کله چې یو سترګه نامحرمې زنانه ته ګوري نو دغه سترګې زناکاره دي او کومه زنانه چې عطر د دې دپاره پورې کړي چې نورو ته بوی ورځي نو دا داسې ده یعنې زناکاره ده الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد روخان الله طول قدر من مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې د تا دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم زموږ او ستاسو بحث او بیان په هغې شرایطو باندې وه کوم شرایط چې د یو مسلمانې دیندارې حیادارې خور دپاره اسلام وضع کړي دي یوه حیاداره خور او مور دا به څنګه اسلامي شرایطو باندې برابر د ضرورت دپاره د کور نه وځي او که چیرته دغه شرایط دی په ځای نه کې نو کېدی شي چې دی په ګناه کې واقع شي په ورځ د قیامت کې د اله العالمین جل جلاله په حضور کې به بیا سر ټیټې ولاړی او الله تعالی ته به جواب نه لري همدغه وجه ده چې شریعت مطهره مونږ تاسو ته حکم کوي چې که چیرته زنانه د کورون نه وځي نو دغه خویندې میندې به د شرایطو برابر بیرون وځي نو بیا شریعت د دې ممانعت نه کوي دغه زنانه به خپل عذر هم پوره کړي او اله العالمین جل جلاله ته به محترم وي پاغي کې یو شرط دا دی چې کله زنانه د کور نه وځي نو داسې زیورات به نه استعمالوي داسې سره به نه استعمالوي چې هغه شړنګار کوي بالخصوص هغه قسم کالی چې پاغي کې پولی لګېدلی وي او هغه شړنګار کوي دغسې کالي به دا د بیرون د تګ دپاره نه استعمالوي ځکه دا چې قدم پورته کوي شړنګ آواز کوي نو د خلکو مخ ځان ته راګرځوي دا علما کرامو د کوم ځای نه منع کړې ده قرآن عظیم الشان کې راځي اله العالمین جل جلاله د دې په اړه ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. رب العالمین جل جلاله فرمائی زنانه دې زمکا په خپلو پښو باندې په زور نه وهي. ولې؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن، چې په دغه زور وهلو سره چې خپا په زور باندې زمکې ته راغورځوي نو دې سره به هغه پټ زیورات او آوازونه پورته کړي. که په قلاره قدم پورته کړي نو بیا خو شړنګار نه کوي. مفسرین کرام فرمائی ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. زنانه دې د تللو په وخت کې ځمکه په خپلو پښو باندې د دې دپاره په زوره نه وهي ما یخفین من زینتهن، چې په دې سره د دې هغه پټ زیورات آواز خلکو ته معلوم شي. یوه دویمه دا د دې نه دا معلومیږي پانزیبونه چې کوم زنانه پښو ته چې شړنګار چې کوي دا به زنانه بیرون نه استعمالی. بعضې زنانه پرتوک کې پینسو کې لګولی وي، قدم پورته کولو سره شړنګار آواز کوي. شریعت مطهره وی زنانه به داسې لباس نه اچوي، ځکه دې سره د خلکو هغه ذهنونو د خلکو فکرونه ځان طرف ته راواړئ. قرآن فرمائی داسې جامه به نه کوي دا زنانه. نو د کومو زیوراتو آواز چې وي نو هغه به بیرون نه استعمالی. علما لیکي زیورات په دوه قسمه باندې دي. یو هغه چې د تللو په وخت کې یعنی د مزل په وخت کې آواز پورته کوي چې ګونګړي ورته بعضې خلک وایي، بعضې خلک ورته پانزیبونه وایي. یا مثال په توګه د دې په نور یو بل هر قسم چې راواخلې خو چې آوازونه کوي. شریعت مطهره دغه قسم زیورات زنانه د پاره بیرون منع کړه چې بیرون به داسې زیورات نه استعمالی، ځکه داسې زیورات د زنانو د پاره منع دي. احادیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د داسې زیوراتو نه منع کړي زنانو د پاره. منگو تاسو خو الحمدلله مسلمانان یو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، روایت د بغوی شریف دے، امام ابو داود رحمہ اللہ ذکر کرے دے، رویہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطع اجراسا فی رجل ابنت الزبیر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع كل جرس شيطانا. واقعہ ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د زبیر رضی اللہ تعالی عنہ د لور پخپه کې یو قسم سیز لګېدلی او چې هغه آواز کو جرس چې ورته وایي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغی نو قطعه هغې لرې که کله چې لرې که چا ورته ویلی یا ورته دی بی بی ویلی چې ولی دی ورته وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله مبارک نه داسې اورېدلی دی، هغه مبارک به فرمایل ان مع کل جرس شیطانا، یقینا د هر جرس سره شیطان وي. ستا چې دا آواز پورته کیږي دې سره شیطان ګرځي را ګرځي. بل روایت کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی، دا روایت ہم دا ابو داود شریف دے، کتاب الخاتم کی ذکر کئی. مسند احمد ہم دا روایت ذکر کرے دے، سنن کبرى للنسائی اغم ذکر کرے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بفرمائل لا تدخل الملائکت بیتا فیہ جرس، اغا کور تا فریختے نه داخلیږي چې پاغې کې جرس وي. بعضې خلک ورته شړنګاني وایي، بعضې خلک دا د څارویو په غاړه کې ور واچي کړنګاری کوي. د دې نه ځان ساتنه پکار ده، ښه عمل نه دی.
نو کچیرته یو زنانه دغه قسم زیورات استعمالی چې هغه شړنګاره کې او بیرون وځي نو ګوره دا ناروا دی. دویم قسم هغه زیورات چې د تللو په وخت کې آواز نه کوي، خو د یو بل سره د جنګولو په وخت کې یا خپه چې په زوره وهي په ځمکه باندې هغې سره آواز پیدا کوي، نو داسې زیورات استعمالول جایز دي، خو بیا به دغه زنانه په ځمکه باندې په زوره پښه نه وهي، ځکه دا په زوره وهل د خپې قرآن عظیم الشان منع که ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. قرآن عظیم الشان را پاسېده په دې باندې رد وکړه چې دغه زنانه چې کم داسې زیورات استعمال کړی چې هغه د پښو سره شړنګ آواز کوي نو هغه به هم نه استعمالی بیرون، او که آواز نه کوي استعمالولی خو شي، خو په احتیاط به مزل کوي. نهم شرط یو. لسم نمبر شرط دا ذکر کړی دی علماء کرامو، کله چې یوه زنانه د څه عذر دپاره د کور نه بیرون وځي نو دی به خوشبو نه استعمالی. عطر چې مونږ تاسو ورته وایو، داسې عطر چې هغه ډېر مؤثره وي، بل ته آواز ورځي متعدي وي، بل ته د هغې بوی ورځي متعدي وي، داسې عطر به نه استعمالی. احادیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دینه منع کړې ده. صحیح ابن خزیمه یو روایت ذکر کړی دی، مستدرک اعلی الصحیحین للحاکم دم ذکر کړی دی، او بیا حاکم ورسره وی هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. مسند احمد هم ذکر کړی دی، سنن کبرا للنسائیم ذکر کړی دی، صحیح ابن حبان هم ذکر کړی دی، الآداب للبیهقی هم ذکر کړی دی. حدیث مبارک ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بفرمائل ایما امرات استعطرت فمرت على قوم لیجدو ریحها فهی زانیت وکل عین زانیہ. رسول اللہ مبارک بفرمائل کما خزا چه پزان بانے خوشبو استعمال کی یعنی عطر ولگئی، دسې عطر ولګي چې هغه نورو خلکو ته د هغې بوی ورځي، د هغې نه بعد د سړو په مجلس باندې تیریږي، او دې دپاره په دې قوم باندې د سړو باندې ورتیریږي چې د عطر خوشبوی د هغې سپږمو ته محسوسه شي، سپږمو ته محسوسه شي. رسول الله مبارک فتوا کوي فهي زانیة، دغه ښځه زناکاره ده. الله اکبر، دغه ښځه زناکاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د نارینهو دپاره وایي بعضې وخت کې زنانه یوه ګیله کوي که نه، موږ ته دا ولې پابندي ده. رسول الله مبارک فرمایي وکل عین زانیه، او کومه سترګه چې داسې زنانه ته ګوري د شهوت په نظر باندې نو هغه هم ګوره زناکار دی، عام زناکار دی. د دې حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې هغه زنانه چې هغه عطر د دې دپاره استعمالی چې نورو نارینهو ته د هغې خوشبو ورشي او هغوی دغه بوی تر سپږمو کې یا داسې غلیظ عطر استعمالی یا داسې کریم استعمالی چې د هغې بوی هغه متعدي وي، ساری وي، بل ته ورځي، دا ناروا دي. ګوره په لنډه معنا باندې علماء کرام داسې وایي زنانه هغه قسم خوشبو به استعمالی، هغه قسم زینت به استعمالی چې هغه رنگ لري مگر بوی نه لري، لکه نکریزه، او نارینه بعد داسې زینت استعمالی چې هغه رنگ نه لري مگر بوی لري، لکه عطر. دا خلاصه ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه زنانه ته ډیره سخته وویله. بل روایت کې راځي ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ذکر دی، امام ترمذی رحمه الله په ابواب الآداب کې ذکر کړی دی، او بیا ورسره وایي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. صحیح مرتبه له حدیث مبارک راځي رسول الله مبارک و فرمایل کل عین زانیہ والمرأة اذا استعطرت
فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیتن. کله چې یو سترګه نه محرم زنانه ته ګوري نو دغه سترګې زناکاره دي، او کومه زنانه چې عطر د دې دپاره پورې کړي چې نورو ته بوی ورځي نو دا داسې ده یعنی زناکاره ده. دا د رسول الله مبارک الفاظ دي صلی الله علیه وسلم. نو که غواړئ چې د دې نه ځان برطرفه کوئ او دغه نوم ونه ګټئ چې دا کم د زناکار لفظ نبی علیہ السلام ویلی دی، نو داسې عطر مه استعمالوئ. بعضې خلک وایي د مولوي صاحبانو دین ډېر زیات سخت که و د الله بنده دین زما کار نه دی، زه خو صرف ناقل بیان کومه. دا دین خو د الله دی، رسول الله مبارک شارع دی، مونږ تاسو ته بیان کړی دی، زه خو صرف د هغې ناقل تاسو ته وایم که منې کور دی آباد او که نه منې خپله سزا ته د ملا جوړه که، زما در سره څه کار دی، زه خو در سره دشمني نه لرم. بعضې وخت کې وایي دا مولوي صاحبانو زمونږ د دنیا نه زړه تور کړی دی. و د الله بنده زه وایم دنیا نه زړه مه توروه مګر دنیا سره زړه مه لګوه. فرق دی په دې خبره کې. زه وایم دنیا سره دونه مینه مه کوه چې بیا قبر کې ورپسې خفه یې. زه وایم دومره مینه ورسره وکړه لکه څومره چې ستا ژوند دی. د دې حدیث مبارک په تشریح کې محدثین کرام داسې تشریح کوي، وی دې زنانه ته رسول الله مبارک ځکه زناکار وویله چې دا په دې عطر سره د پردو سړو شهوت د ځان دپاره راپاري او ځان طرف ته مایله کوي. نو هغه خلک چې د سترګو په زنا کې مبتلا شو نو دا خو هم د سترګو په زنا کې مبتلا شوه که نه. نو چې هغه په کتو باندې زناکاره شو نارینه، خو دې زنانه هم هغې ته وکتل نو دا هم زناکاره شوه. مولا علی قاری رحمه الله د دې ټکي تشریح کوي یعنی زانیتن. وجه دا ده چې د په دې عطر لګولو باندې د هغې هغه خواهشات ځان ته راوپارول. وحملتهم على النظر إليها فقد زنا بعينه. نو هغې چې په سترګو لیدلو باندې زنا وکړه خو دا خو هم پکې اخته شوه که نه. ځکه ورته وایي چې فإذا هي سبب زناه بالعين، دا یو سبب شو. نو فتكون هي أيضا زانية أو كأنها هي زانية. د دې وجې نه رسول الله مبارک په دې کې سخته بیان کړه چې دې نه ځان وساتلی شي. بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې داسې زنانه چې هغه په ځان باندې عطر د دې دپاره استعمال کی چې د پردو نارینه و مخ به ځان ته راوګرځوي نو دا زناکاره ده. علامه ابن حجر رحمه الله چې دا یو لوی فقیه او محدث تیر شوی دی، شوافی و حضراتو کې لوی انسان تیر شوی دی، لوی فقیه دی. نو علامه ابن حجر رحمه الله هغه فتوا ذکر کوي، وای کومه زنانه چې د کور نه بیرون وځي هغه عطر چې استعمالوي نو دا د هغې دپاره ګناه کبیره ده. زما فتوا نه ده ګوره، ابن حجر رحمه الله شارح د بخاري ذکر کوي، لوی سړی دی د بخاري شریف شارح دی. اوس که هغه درته لوی سړی ښکاري ستا خوښه ده او که نه نو په هغې رد وکړه. ما خو ویل چې زه یوازې ناقل یم، زما څه کار نشته چې زه فتوا ورکم، بلکې زه ناقل د هغې نه یم، نقل درته کوم. علامه ابن حجر رحمه الله ذکر کړي زنانه چې کله د کور نه بیرون وځي او دا خوشبو استعمالوي دا د دې دپاره په ګناه کبیره کې شمار دی. حتی تر دې پورې وایي که چېرته خاوند ته اجازه د کور نه د وتو ورکړی وي او بیا هم دغه زنانه د عطر استعمالوي د بهر وتلو په وخت کې، نو بیا دا په ګناه کبیره کې بیا مبتلا ده. دا بیا مبتلا ده. الزواجر کې
ابن حجر رحمه الله ذکر کوي خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج کچیرته دا د کور نه وځي ځانم ښایسته کړی وي او عطرم لګولی وي اگر که ورته خاوند اجازه کړی وي بام په ګناه کوي کې ګوره شامل دی بیا هم ګوره ګناه کبیره کړې ده په ګناه کبیره کې شامله ده اگر که خاوند ورته ویلي چې ځه. ابن حزم ذکر کړي دي که چېرته ښځه د کور نه بیرون وتلو په وخت کې خوشبو استعمال کړي یا ښایسته جوړه واچوي نو خاوند ته په کار دا ده چې دی د بیرون د تللو نه منع کړي ورته چې دې کالوی کې مه وځه ځکه کور کې خو تیاره ملنګه ګرځي او چې بیرون ځي نو بیا پېژندلی کېږي نه کور کې به څوارلس کلن هم داسې ګرځي ته به وایې که چېرته سوالګره ده او 20 ورځې کېږي ډوډۍ یې نه ده خوړلې او 10 کاله د دې کالو کېږي چې ده پته نه چولی دی 14 ځای به یې لمن شکېدلی یو مخ به یې هم خیرني ویښتان به هم ګډوډ پراته یو په یو بد حال به څوک به دا فکر کوي چې دا په عصبي تکلیف باندې اخته ده عصبي ناروغي لري او کله چې همدغه زنانه بیا د کور نه بیرون وتلو دپاره وخت شي نو بیا 1 ساعت خواري کوي ښه صابون استعمال کو عطر استعمال کو خوشبو استعمال کا دا یو لوی بل ظلم دی راوړي په خاوند باندې استعمالي بل ځای بیا که چېرته خاوند سره 2 خبرې وکړې بیا نورو ته وایي زما خاوند بد مزاجه ده او ډېر بد اخلاقه دی خورې څه ووایم خاوند دی حق را باندې لري خو ډېر بد اخلاقه دی بس ورسره وخت ورم پردی زوی دی نو څه ورسره و و د الله بندې الله ته جواب ورکوي او که نه دغه د پردي زوی ته چې ته کله وایې چې ما ته سودا د ښار نه راوړه نو ښه په مینه یې درته راوړي خوشحاله شي چې وسې وي راوړي د دې دپاره چې ځه په کور کې زما یوه بیبي ده هغې ته به یې ویسم خوشحاله به شي او زما دپاره الله تعالی دا یو مرکز ګرځولی د دې دپاره چې زه د ګناهونو نه بچ شم هغې څومره په مینه راوړي او دی بیا خلکو ته خبرې کوي پردی زوی دی نو څه شی وکړو ورسره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلي زنانو ته ای زنانو تاسو مې په جهنم کې ډېرې ولیدلی د څه وجې نه د دې وجې نه چې تاسو یو ناشکري ډېره کوئ د خاوندانو دویم دا د چې لعنت ډېر وایئ خاوند نه به پیسې واخلي چرګه اخلم چرګه چې واغسته بل ورځ په دې کور کې به چرګه دی خوا خوا منډه کې دی به وایي چې پدر دی د هغه صیب لعنت شه نو پیسې هم د خاوند نه اخیستې بېرته لعنت هم پې ویلې او کور کې چې هګۍ اچي خاوند د خبر هم نه هګۍ ده خوړلي خو خیره بیا چاته کوي بېرته خاوند ته نو دا ظلم نه دی دغه وجه ده علامه ابن حزم رحمه الله ذکر کړي چې دی خاوند باندې لازمه ده که داسې حالت کې دا زنانه د کوره وځي چې دی پوهیږي چې دا اوس حرکات و سکنات صحیح دي نو بندي کړي بعضې وخت کې یوه زنانه دا اعتراض کوي یا دا پوښتنه کوي وایي که چېرته یوه ټوټه زه داسې واخلم چې په هغې باندې عطر لګېدلی دی خوشبو لري څه ورسره وکړمه که دا وانه چوم دغه ټوټه نو دا خو د دې نه دا د عطرو بوی نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او صحابه کرامو د هغې زنانو چې کومو جامو باندې به خوشبو لګېدلې وه چې مسجد ته به راتله نو منع کول به دا به ورته ویل چې وی مینځئ نو معلومه دا شوه چې کوم کالیو باندې خوشبو لګېدلی وي هغه دې ووینځي هغه نه بعد دې بیا واچوي داسې خوشبو چې هغه خورېږي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي سنن کبرا للنسائی ذکر کړی دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرجت المرأة الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابه یو زنانه که چیرته د کور نه بیرون د عذر د پاره وځي
او د په بدن باندې خوشبو لګېدلې وي نو هغه دې ومینځي دغسې د ځان ومینځي لکه څنګه چې د جنابت نه ځان مینځي. په جنابت کې انسان لږه مبالغه کوي که نه، کوشش دی وکړي کم اندام پورې لګېدلی دی دغه اندام دې ومینځي چې کم خوشبو لګېدلی او هغه خورېږي. همدغسې ابي هريره رضی الله تعالی عنه هغه هم دا عمل کاوه چې کله به زنانه راغلی او خوشبو به لګېدلې وه یا به مسجد ته داخلېدلې بیا به ورته ویل چې خویندو لاړ شئ دا ومینځئ. بیا به ویلې فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي هغه به فرمایل لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. ابن خزیمه ذکر کوي، ابن ماجم ذکر کړي، ورته به ویل چې رسول الله مبارک فرمایي الله تعالی موز نه قبلی د هغې زنانه چې کومې زنانه داسې کالي اچولي چې هغې باندې خوشبو لګېدلې وي او خلکو ته خورېږي، ځي بیرته لاړې شئ. دی به لاړ او هغه به یې ومینځل. نو دې ته سوچ په کار دی، دا ګوره زمونږ خبرې نه دي، دا د شریعت مطهره خبرې دي. الله دې مونږ او تاسو په دې باندې عاملین وګرځئ. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.